دبئی ډیزرټ سفاری. مونږ راغلي وو دې ډیزرټ ته، ډېر زبردست دا ګاډی مونږ بک کړی و آنلاین، او دی چې دی دی په دې سینټ ډونز باندې ګرځي، ډېر زیات ډینجرس په ځینې وخت کې دا ګاډی چې ګوره ښکته روان دی په دې ځینې وخت کې دی بیخي داسې لاړ شي که نه ته وایې چې ګوره اوس دې موړې ته ورخېږي ډېر زیات سړی یاري، ډېر زیات داسې نه ښکاري په دې کیمره کې، خو دا ډېر زیاته دنګه سینټ ډون دی. سړی وایي چې یاره لاړم، ما دې کسې تپوس کړی و وایي څنګه چللی کومه خلک پکې نه راکړي. اوس دننه مونږ ځو دې کیمپ ته، دې کیمپ کې وروسته ماښام به بیا ډانس پوي، خوراک پوي، د هغې نه مخکې لږ اکټیویټیز دي دا وکړئ، دا وروسته بیا انشاءالله خورو. نو دا اوس باز دی دلته دا اکټیویټیز چې دي دا د هغه نه مخکې ورکوي، د دې ډانس او د ډوډۍ نه مخکې تاسو دا څه وکړئ، اوښ باندې وایي سواره شئ او کله چې یو څه په دې باندې رایډ اپ ډېر زبردست مزه ورکوي سیړله. یو خو دا سن سیټ هم ډېر ښکلی و او موسم اوس په دې ټایم کې ډېر ښه وختي ډېره زیاته ګرمي وه، نو اوس موسم ډېر زبردست دی. دا سین سکیرینګ دی، اولني ځل باندې زه فیل شوی یم، بلکې دویمي ځل باندې بیا ښه ما تقریبا اخر سر ته رسېدلی وم. یاري ته به هم دا خلک وایي دی که نه، ته به وایي چې دا دوبۍ نه ده، ګوره دا بل ملک دی، میډل ایسټ نه دی، بیخي سم امریکا یا یوروپ په شانتې وایب ورکوي سړي. سینټ ډېر زبردست دی، ډېر زیات پوس کسی ته لکه یو ایس کې چې واوره وشي ډېر سموت باندې پراته. دا ځای چې دی دا کیمپ دی، په دې کې به وروسته بیلی ډینس، وروسته نه خو اوس به بیلی ډینس شروع کېږي او ډینس به وکړي، بیا د هغې خوراک یې بیا به واپس وګورو. Check that.